अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम इज़ा जाअकुम रजुलन व अम्रुकुम जमीअन अला रजुलिन युरीदु अन यशुक्का असाकुम औ अन युफ़र्रिक़ जमाअतकुम फ़क़्तुलूहु। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जमीउल इल्मि फ़िल क़ुरआन लाकिन तक़ासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। दख्बल वद्रनो काबिल कदर काबिल सद इख्तिरामात उलमाए किराम व मशाइख इज़ाम दौड़ंदी ददई टोलो पे इजाज़त ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात रणो ताल्लुक़ व वाबस्तगी द मजलस द क़ुरान अज़ीम शान न द सो बचियानो द फरागत सरदा कलामुल मलूकी मुलूकुल कलाम द बादशायानो खबरी दखल को द खबर द पासा बादशाही कई संग चे सरुन व जवाद द हगई दखल को पसरुन व बादशाही कई वाज़िह खबर दा चे खालिक़ लाइज़ाल शहंशाह मलिकुल मुलूक द टूल दुनिया दा बादशाहानो दा पासा बादशाह दई दाग कलाम शरीफ द टूल कलामों दा पासा सरदारी कई। और कम मजलस चे द क़ुरान अज़ीम शान सर ताल्लुक़ व वाबस्तगी पैदा कड़ा फ़ख्रन व जहरन वैले शु चे दा जलसा पाम टूल जलसो द पासा सरदारी कई। मुअज़्ज़ज़ो दहागा क़ुरान अज़ीम शान द फरागत खुशाली दा कम चे अल्लाह रब्बुल जलाल पड़ेरो सिफ़ात व मुत्तसफ़ राले गली ज़स्तासो दौड़ंदी द कलामुल्लाह शरीफ व यो सिफ़त चे क़ुरान अज़ीम शान ख़पला पदगा सिफ़त स्ताइल दे सो कलिमात मखे तकदम। क़ुरान अज़ीम शान दाम कुतुब समावियो सरा ढेर तवफीरात व तखसीसात लरी। मिन जुमला दा आगेना चे क़ुरान करीम ता अल्लाह वरकड़ी इम्तियाजात
زمونږ د استاسو کلام شریف چې رب کائنات مونږ ته راولېږه په دې کې یو عظیمه شفا راولېږله. شفا د قلب د باطنی د امراضو دپاره او شفا د جسد او د بدن ظاهری امراضو دپاره. وننزل من القرآن ما هو شفاء. رب کریم فرمائی مونږ نازلو قرآن کریم هغه څه نازلو چې په هغې کې شفا ده. شفا د څه شي ده؟ لما فی الصدور. او شفا د څه شي ده؟ د باقی کل امراضو دپاره قرآن کریم شفا ده. دا چې اوس د دې زمن دا خلق د قرآن عظیم الشان د شفا متعلق شکی شول او د قرآنی و روحانی شفاګانو په ځای باندې آلات او استعمال د آیتونو ترک او ډاکټري او طبي او نورو علاجونو پسې ونه ختل. کمزوری د خلکو د عقایدو ده. که مسلمانان و خپل کلام شریف ته متوجه شي نو الله رب الجلال د ټولو بیماریو دپاره شفا قرآن عظیم الشان کې رالیږلی او د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم په زبان باندې د هغې تبیین او تفسیر او وضاحت مونږ ته کړی. حدیث مبارک کی راضی بسم اللہ شریف د ټولو بیماریو دپاره شفا ده سوا د مرګ. د فاتحه شریف متعلق راضی دا سورۃ رقیہ دی پدې دمونه کیږي. پدې باندې د بیماریو شفا د الله رب الجلال بیماری په خې کوي چې څوک په دم واچ. اسلاف د امت ذخیره د حدیثو پدې داله ده چې قرآن عظیم الشان دغه قرآن ته شفا ویله. اوس دا باید مونږ په څه طریقه استعمال کو چې په هغې کې شفا راشي. 3 طریقې د استعمال د قرآن عظیم الشان د شفا لپاره دي. یو طریق قراءت د دې دی په بیمار باندې په شکل د رقیې او د دم او د چف باندې چې هغه ولوستلی شي او بیمار پې باندې چف کړی شي او دم کړی شي. په دغه دم کې بهترینه طریقه منسوسی د نفس راځي چې باید دغه دم کون کی په دغه بیمار باندې کم دم کوي نه یوازې د چف په ځای باندې نفس وکړي. عربي او فصیح ژبه ده. یو لاړې توکول وي یو یوازې د خولې نه هوا ایستل وي پوکې یو د هغې سره لږه لږه حصه او بصر کې د څاڅکو نقلول وي. یوازې پوکی ته عربی کې نفخ وایي. یوازې لاړې توکولو ته بسق او تفل وایي. دواړه چې مشترک شي نو هغې ته دوی نفس وایي. دم کوونکي دپاره طریقه د دم دا ده چې صورت اولولي نو په بیمار به داسې یو چف کوي چې د خولې نه یې د څاڅکو څه بصر کې په بیمار پرېوځي. دغه لعابو کې یو اثر دی د شفا او هر چې بس په تفل دی هغه هم جایز دی. احادیثو کې ثابت دی خو علما یو قید لګئی کدا دم کون کې داسې شخص و چې خلکو د برکت عقیده ورته ساتله او د هغه د لاړو نه چا کرکه نه کوله نو بیا دې د خپلې لاړې راواخلي او په هغه ځای باندې دې ومري. او که خلکو ته کرکه کوله او ډېر عقیدت یې ورته نه و
نو بیمار تی کرکه کی او دے پہ لاڑی مگی مفضی دا ایزاد مسلم لرا بیا مکروہ بخاری شریف واقعہ دا غزوہ خیبر و یو قلا پنځه فتح شوی او شپږم قلا نه نیولې کېده مرحب پهلوان پکې نن نشوي مختلفو صحابه کرامو ته جنډه لاس کې ورکړې شو شکست به مخې ته راغی تعرض به کامیاب نش مازیګر ټیم محبوب عربی صلی الله علیه وسلم اعلان کړي سبا ته جنډه داسې چاته لاس کې ورکوم يحب الله ورسوله وفي رواية يحبه الله ورسوله رواه البخاري داسې چاته جنډه ورکوم چې د الله تعالی او د رسول الله مبارک سره محبت دی او داسې چاته جنډه ورکوم چې د الله عز وجل او د رسول الله مبارک د سره محبت دی معروف صحابه کرام خلاص شوی علی المرتضی کرم الله وجهه پاتې شوی خو هغه د سترګو بیمار دا هغه سترګې خوږې دي د چا ګمان هم نه و چې حضرت علی صاحب ته به جنډه ورکړي هغه بیمار مدینه منوره کې پاتې شوی مرض اوږد شه هغه ته په زړه کې دا سوچ راځي چې بیماری نه ښه کېږي مدینه منوره پې راتنګه شوه او د شپې خیبر ته راورسېد د حضرت علی کرم الله وجهه سوچ هم چا نه کو صحابه خوبونه نه کوي ټوله شپه بحث سره کوي چې دا جنډه به چاته میلاوي دا امارت د قمندانۍ شایقین نو خو د دغه انعام ګټلې غوښتل چې یحبه الله ورسوله الله او نبی علیه السلام د سره محبت لري د دې انعام د ګټلو دپاره سبعی د مانځه نه بعد هر صحابي دا سر نیغ کوي اوچتوي کاش دا جنډه ماته راکړي مبارک صاحب مبارک آواز کوي علی کرم الله وجهه راوواړه چا ورته ویل بیمار دی سترګې خوږېږي وی علی به رایولی اخوا شاته ودرې د قربان حاضر یم خدمت کې راغې جنډه ورته په لاس کې ورکوي ورته وایي نن امیر د مجاهدینو قمنده ستاسو لاس کې ده دی مبارک عرض کې سترګې مې خوږېږي د ډېرې میاشت رئیسې بیمار یم رحمت للعالمین د خپل خولې مبارکې نه لاړې راخلي او د حضرت علی کرم الله وجهه په دې سترګو باندې مږي او د قسم او تاکید سره دا خبره حضرت علی کرم الله وجهه کوي چې ما بیا د سترګو درد نه دی حس کړی کله چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا لاړې زما په سترګو ولګېد دا یو شخص متبرک د برکت نظر ورته صحابه وساته نو کلاړي ومګلی شي په بیمار باندې شرعاً جایز دي نص د حدیث نه ثابت مختلف نور واقعات هم دي کې امام بخاری رحمه الله ذکر کړي دا یو کافر د قتل پسې بخاری ثانی دل کتاب المغازی واقعه ده مبارک یو صحابي ولیږه هغه په دویم چت د شپې ورخیږي کافر مردارۍ په لیلۍ مقمره کې هغه راکوزیږي خیل نه دی چې دویم چت دی د پوړۍ نه راغورځېږي دا خپۍ ماتېږي په یو جوړ کې خپه وخته او په دویم ځای کې ماته شوه فرمایي كنت احجل ما به په لاره حجل کو حجل د یوې خپې ټوپونو ته ویلی شي په ټوپونو مدینې منورې ته راځي او د مبارک دوړندې دا ماته خپه غځئ چې دا خپه مې ماته شوه رحمت للعالمین دا پنسه پې راوچتئ او کم جوړ کې چې ختلې ده او په کم اډوکې کې چې درز راغلی ماتې شوې ده مبارک څه کلمات وایي بیا لاړې مبارکې راخلي او د هغه اډوکې نه یې تاوئ قسم او تاکید سره صحابي فرمایي چې ما داسې فکر هم نه دی کړی چې زما په خپه کې چېرته درد راغلی یو طریقه د شفا د ذخیرې د حدیث او د نصوص الحدیث نه مونږ ته فهم ده چې دا د دم طریقه ده بیا په دې دم باندې
که څوک څه شی واخلي یا یې خلک هدیتن ورکي، که دا اجرتن وي که دا هدیتن وي، په اتفاق د څلورو مذاهبو باندې روا دي. حتی که د اهل حدیثو د دې زمانې سرکرده هم فتاوو کې لیکي چې دا یوه نوعه د طبابت ده، لکه څنګه چې ډاکټرانو ته فیس روا دی، دا شان دمګري ته تعین د پیسو روا دی چې بیمار ته وایي دا بیمار نه د مومه تر څو چې 1000 روپۍ رانه کوي. اوس خو دمګري داسې نه وایي، دا څه چې ورکولی کېږي دې ته تنخوا نه ویلی کېږي. قاضي خان څه لیکي؟ ان لم یشارطوه وعلموا ان له حاجة فجمعوا له في كل وقت شيئا فليس بأجرة. کچرته امام او مقتدیانو شرطونه لګاو د پیسو، مقتدیانو ته پته ولګېده چې د امام ضرورت دی، ټیم په ټیمې پیسې ورته جمع کولی، فلیس بأجرة، دا اجرت نه دی، دا د خلکو احسانات تبرعات دي، دې ته اجرت نه ویلی کېږي. په اجرت کې تعین د شرط، په اجارات تعین د وقت ضروری دی، تعین د هغه دراهم او د پیسو ضروری دی. خو باب د دمونو داسې دی چې دا روحاني علاج او ډاکټران دي. که دی چېرته بیمار ته وایي چې 1000 روپۍ به راکې، دموم ګینې نه دموم، دا شرط هم روا دی پکې، دا اجرت هم روا دی. په دې باندې علماو بابونه وضع کړي. بخاری شریف 3 ځایه دا حدیث ذکر کوي. د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره یوا سفر کې دوی روان دي، کلیوالو ته وایي شپه راکئ، چا شپه ورنکړه، بهر یې خیمه ووهله. دې کلي کې لدغ پیدا شي، یا مار خوړلی دی یا لړم خوړلی دی. دی پسې راځي، هل فیکم راقن، دمګرې در کې شته؟ بخاری شریف کې راقی معلوم نه دی چې دې صحابو کې څوک. بیهقی شریف سنن کبرا کې تصریح کوي چې راوی د حدیث چې حکایت کوون کې ابو سعید خدری دی، هم دې په خپله ورسره تللی دی. وی یو مونږ سره دمګرې شته دی، خو زمونږ یو شرط دی، مونږ ته به جعل مقرر کوي، تنخوا مونږ ته به سره کوئ. دوی زیات ګډان یادوي، کلیوال لږ ګډان یادوي. مباحثه سره په قلت او کثرت وشوه، فیصله وشوه په 13 ګډانو باندې. ابو سعید خدری رضی الله عنه ورته وایي دا بیمار دموم درته، دا مار چیچلی لړم چیچلی دمومه، خو شرط مې دا دی چې 13 ګډان به راکوئ راته. هغوی شرط ومانه چې دمې که دمم سم دمونو، ځکه چې اجازه متصله د محمد مصطفی نه حاصله وه چې څنګه یې دم که. بخاری شریف کې الفاظ دا نشته دي، دا شته چې فاتحه شریف یې ولسته، خو عدد د فاتحې مذکور نه دی چې څو کرتې یې ولسته. سنن کبرا کې امام بهقی ذکر کوي چې 7 مرات یې ولسته، 2 کرتې فاتحه شریف یې ولسته، یاره چې څنګه دم کړپې. او بخاری شریف کې دا الفاظم بهقی کې دا الفاظم مذکور دی چې د 2 کرتې فاتحې نه بعد ابو سعید خدری لاړې راواخستې او چې چل شوي ځي باندې ومګلې. وی داسې پاسېده کأنه خرج من عقال، لکه اوښ چې کله عقال یې تړل شوي نو خو ډېر ستړی وي چې دا پړی خوشي کړي نو ټوپ کړي، دم داسې ټوپ روغ جوړ شو، دا زخم یې ښه شو، دردونه ختم شو. چې رالل صحابه کرام خپلو کې مختلف چې دا خو قرآن کریم ولستی شو، په دې مونږه ګډان واخیستل، دا به مونږ ته څنګه وي؟ وی راځئ هغې پورې دا تقسیمونه چې رحمت للعالمین نه مو پوښتنه نه وي کړې. مدینې منورې ته راغلل، حکایت عرض مونږ سره داسې معامله وشوه، بیا مونږ 13 ګډان پې واخیستل. مبارک ورته فرمایي دومره نه پوهېږئ تاسې، خلق په باطلو دمونو باندې لګیا دي، پیسې اخلي، کوډي کوي، سحر کوي، پیسې پې اخلي. اما تعلمون انها رقیه، دومره نه پوهېږئ دا خو دم دی، یعنی دم خو نوعه د طبابت ده، په ډاکټرۍ چې پیسې روا دي نو په دې هم روا دي. وجعلوا لي سهما، ما ته په دې کې برخه راکئ، ما ته په دې کې برخه راکئ. علما ناس دي، محبوب عربي علیه السلام د وجعلوا لي سهما خبره هغه ځای کې کوي چې د امت د پاره ذره شک پاتې نشي په دې مسله کې. اوس چې پنځپیریان وابین شکونه کوي، خدای دې پوه کړي،
چې مبارک فرمایي وجعلوا لی سهما، ما ته برخه راکئ پکې. تعین و اجرت په دې باندې روا دی په دم باندې. طریقه یو د شفا چې دا غ دم کول دي. نو د ډبګری ګارډن په ځای باندې دم کوونکو مشایخو ته بیماران زیات مراجعه کوي. تاسو خو په هغه وخت کې دم ته متوجه شئ چې ډاکټرانو نه لا علاج شي، چې کله خو اخو توخ نه یوباسئ بیا در سره د دم غم پیدا شي کنه، یعنی یو دم کوونکی بنئ چې ورته بوزم. نو قرآن عظیم شان شفا ده، دې سره تعلق جوړ کړي دي کې د بیماریو د امراضو شفا ده. یو طریقه د استعمال دمونه دي. په دم کې بیا نفس دی چف کوا، پاغي کې تفلم شتا لاړې پې مګا، پاغي کې مسح ده لاس پې راکاږه پاغه ځای باندې. دویمه طریقه د شفا تعویذ. قرآن کریم ولیکا ماشوم یا چاته غاړه کې واچو، دا دویمه طریقه د شفا ده. دام د صحابو نه مروي ده. ترمذی شریف دویم جلد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ د دعا مذکور دی په حدیث کې. ماشومانو ته به تلقین اول چې هغوی اولولي په ځان دم کې. کم ماشوم به چې نشو یادولی كتبه في سکه، په یو کاغذ به یې ولیکل، وعلقه على عنقه، ماشوم ته به یې غاړه کې واچو. اوس یو څوک دې ته شرک وایي، دا کم فهمی ده، دا د ذخیرې د حدیثو نه ناخبري ده، دا جهالت د دې شخص ده. دا خو د قرآن عظیم شان په غاړه کې اچول دي. که د انبیاء علیهم السلام حالات مونږ نظر کو مخې ته ونیسو، نو هغې مبارکانو تبرکات او اشیاء د تبرک د هغې تمسح هم کړی دی، هغه یې په غاړه کې هم ګرځولي دي. ابراهیم علیه السلام سره یو قمیص و، هغه یې اسحاق علیه السلام ته ورکړ، هغه یعقوب علیه السلام ته ورکړ. یعقوب علیه السلام هغه قمیص چې د درې انبیاء علیهم السلام د وجود سره لګېدلی، وضعه فی قصبة من فضة، تفسیری مدارک حواله ده. وضعه فی قصبة من فضة، د سپینو زرو په یو تعویز کې بند کړ. وعلقه على عنق یوسف، یعقوب علیہ السلام د خپلو پلارانو دا قمیص د سپینو زرو په تعویز کې بند شوی د یوسف علیہ السلام په غاړه کې واچو. هغه قمیص چې د انبیاء علیهم السلام د وجود سره لګېدلی، یو څه برکت ورته راغلی دی، هغه انبیاء د ماشوم په غاړه کې اچولی. نو قرآن عظیم شان چې د هغې د تبرک او هغې ته نسبت د برکت قرآن عظیم شان وځایه په خپله کړی دی. کاغذ چېرته یو کاغذ کې ولیکل شي، ماشوم ته غاړه کې واچولی شي، بنیت شفا، چې شفا الله تعالی ورکړي، یو دی ذریعه ده. دا عین توحید، دا د انبیاء علیهم السلام مسلک دی. دا قمیص د یوسف علیہ السلام په غاړه، دغه تعویز. او دا عوام دې سوچ مو کې چې زما د ماشوم بچی په غاړه د ګوتې د بند عمره تعویز وي، وهابي ورته شرک وایي. او د هغې زمانې څومره غټ غټ خلک، او بیا دا قمیص سوچ ورته پکار دی چې داسې پسته کپړه نه ده، د هغې زمانې شډله کپړه ده. نو چې د یو نبی علیه السلام قمیص د سپینو زرو تعویز کې بندېږي، نو دا به څومره تعویز. یاره زما په ګمان خو به دومره یو بکسه وه، ځکه چې د یو پیغمبر قمیص پکې ځایږي، نو دا خو به چا نه پټم نه وکړ. دا د یوسف علیه السلام په غاړه کې پروت. خدای چې دغه وخت کې پنځپیریان او وابیان نو، یعنې څه سترګې به یو بل ته والی سره چې اوهو د شي غاړه کې اچولي. سوچ مو نه دی خبرې، دی خو وړوکي تعویز پورې خاندې مسخرې کوي. نو که دا چېرته اوس دا تعویز یې کتلی وی چې دومره شی غاړه کې اچولی.
کله چې هغه د وخت بادشاه شو ورنه وپېژنده ورنه ورته وایي چې زمونږ د پلار د سترګو نظر ستا فراق کې تللی دی قمیص یې هغه راواخیسته مغه قمیص او ورنو ته یې ورکړه اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه ابي اے زمارونو دا زما قمیص یوسی زما د پلار په مخې واچوئ قمیص یوسی په هغې واچوئ دا ورونو یې څومره ښه عقیده د هغې دې قمیص راواخیست رایې وړه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام وایي چې دا قمیص ورته په مخ واچوئ د یعقوب علیه السلام څومره ښه عقیده ده هغه خدا ونه ویل چې د باباګانو قمیص ما ته مه راوړه که نه ما ته مرۍ د رګ نه نږدې دی او ډایرکټ شفا غواړه او ته سملاست وی واچوئ راباندې فالقوه على وجهه فارتد بصيرا درلسمه سپاره سوره یوسف قمیص د پلار په مخ واچو فارتد بصیرا واپس یعقوب علیہ السلام بنا جوړ شه ټول په دې باندې زموږ سنیان پوهیږي الحمدلله د ده سترګو ته شفا چا ورکړې ده الله په شوق وایي چا ورکړه الله ذریعه پکې څه شی وه قمیص قمیص کې برکت د کوم ځای نه راغی د انبیا علیهم السلام د وجود سره ولګي اهل حدیث کتابونو کې څه لیکي تبرک د معصوم منو خدا اولیاء او د صحابه او د غیر معصوم تبرک شرک دی ټول کتابونه دې نه ډک کړي هغه ورځ مې تقریر کوو خلکو ته عوامو مې دا دومره د جهالت خبره ده چې د معصوم تبرک منم د غیر معصوم نه منم یوه چوغه د روم نه عیسویانو مبارک ته تحفه کې رالیږلې وه باب الصلاة فی الجبة الشامیه الرومیه د مسلم شریف حدیث دی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کنا نغسلها نستشفی بها للمرضى دا چوغه به موږ ایزله د هغې اوبه به بیمار ته ورکولې د الله تعالی نه به شفا د دې په برکت غوښته یوه چوغه ده چې هغه کافرو ملک کې جوړه ده ذاتي ټکې شرف نه لري پتار کې څه شرف دی ولی صانع کې هم شرف نشته چې هغه رومیانو عیسویانو جوړه کړې ده دا چپن راله د مبارک د وجود سره ولګېده و څنګه ولګېده شعارن و دسارن شعارن هم نه ده لګېدلې دسارن لګېدلې ده شعار هغه کپړی چې وجود سره ټچ شي او چوغه خلک داسې نه استعمالوي د قمیص د پاسه استعمالېږي نو گویا کې دا چوغه د هغې قمیص سره ولګېده کم قمیص چې د محمد مصطفی د وجود سره لګېدلی بل واسطه دلته ټچ راغلی دی دا دومره فرق لري څومره فرق چې د صحابي او د تابعي په منځ کې دی صحابي ډایرکټ محمد مصطفی ته لاس ورکوي تابعي هغې لاس سره لاس ملاوي کم لاس چې د محمد مصطفی سره لګېدلی نو تابعي به څنګه صحابي ته ورسي نو دغه چپن دا چوغه د مبارک وجود سره دسارن نه ده شعارن بلکې دسارن لګېدلې ده دسار هغه کپړی چې د بالاتر د کپړې استعمال شي یا ایها المدثر دثروني دثروني او صحابه دا استعمال کړه په اوبو کې ووهله بیمار ته یې ورکړه د مسلم شریف واقعه ده نو دا اهل حدیثو دا خبره د جهالت ځکه ده چې د معصوم تبرک منم د هغه چپن کې برکت او د شفا نظر صحیح عقیده ساتم خو صحابو ته د شفا نسبت او تبرک نسبت شرک ګڼم بیا وایي نو سوچ کوه چې هغه چپن چې مشرکانو جوړه کړې ده ذاتی کمال نه لري د مبارک د وجود سره بالواسطه په ټچ باندې برکت وهابي مني لیکن هغه صحابي چې د محمد مصطفی د لاس سره لاس لګېدلی دی که هغې ته بیا د برکت عقیدې نسبت کېږي بیا شرک دی دا د انسان سره د دې چې ایمان لري ولایت لري د اولیاء سرداري لري صحابو ته خپل ذاتي او شرف دی د ایمان په وجه او جبی او کپڑے ته ذاتی څه شرف نشته لیکن هغه چې د دې د وجود سره لګي برکت وابیم مني د شفا نسبت ورته وابیم مني ذخیره د حدیثو کې موجود دی او چې کم صحابي د مبارک د لاس سره لاس لګيږي دې ته بیا د برکت عقیدې ته شرک وایي د انصاف دی معزز
ما عرض وکړه چې دویمه طریقه د شفا چې قرآن کریم موږ ته احادیثو ښودلې ده هغه د تعویذ ده. عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه ماشومانو ته غاړه کې اچولې او تعویذ پرېږده چې انبیا علیهم السلام د نیکانو قمیصونه په غاړه ګرځولي. دا زه صرف هغه بل جانب باندې لګیا یم. دې خوا ته خپل دم کوونکو ته هم دا سوال کوم چې ډېر احتیاط کوئ. زمونږ دم کوونکي محتاط خلک نه دي، یو خو عوام دي، علما پکې کم دي. بازار ته ځي په قصهخانه کې یو کتاب اخلي ګلزار تعویذه چا لیکلی دی، مصنف یې څوک دی، اجازات د چا نه دی. هغې کې دننه لیکلی شوي جدول دی، حمزه ها فلان فلان فلان. تعویذګر ته وایي دې معنا څه شي د په ابجدو کې؟ زه خو نه یم خبر. بذل المجهود دا لیکي شارح د ابو داود چې هغه ابجدو باندې لیکي د تعویذ چې کله صانع او دا په دې عون المعبود هم لیکلي او دې نه پوهېږي چې الفاظ څه شی دي، دا ناجایز دي زمونږ په دین کې په دې باندې تعویذ کول. نو دم کوونکي دي قرآن کریم ولیکي، اسماء الله دې ولیکي. یو تعویذګر ته لاړم، تعویذګر سم یې کار نه و خو ملا ورسره کېناستم، اوس وفات شوی خدای دې وبخي. نو یو کس ورته راغی، نو دی ورته د تعویذ چل ښایي، وی فرعون، شداد، نمرود، ابلیس، مړه د دنیا دا ټول کافر یې راغونډ کړه. وی دا ولیکه او د تور سپي او د تورې پیشو د لکۍ نه یې ویښته ورسره ټچ کا او د یو زوړ قبر سر ته یې ښخ کا. نو دا فلان علی بغض فلان ورسره ولیکه، نو خلک به سره وران شي. نو ما هغه مولوي صاحب ته وي چې صاحبه دا ته څه کوې؟ ته خو ته د کفارو په اسماو کې د کفارو اسماو ته د تاثیر عقیده ساتي. د تمیمی او د تعویذ خو فرق دا دی چې تمیمه هغه ده چې هغه الفاظ شرکي پکې لیکلي شوي وي. ته اوس فرعون ته دومره د اثر عقیده لري چې د هغه په نوم کې دومره اثر دی چې دوه بېلولی شي، نو دا شرک نور څه شي ته وایي؟ یاره دا مولا چې په ضد کې راشي دا بیا ډېرې ګډې وډې وایي، خدای دې اوس وبخي مړ دی. ما ته څه وایي؟ وی نه ولې دا فرعون د قرآن کریم ټکی نه دی سر. نو ما چې دا د قرآن کریم ټکی دی، یو تسبیح پیدا که 500 او سار نه ماښام پورې فرعون فرعون زوتوا او فرعون 5 ټکي دي، 50 نیکۍ به په یو ځل درته میلاوي. عجیبه خبره ده. دا خو چېرته قرآن کریم کې ضمناً راشي په دې معنا نه چې فرعون رزیل برکتی دی، په دې معنا چې د قرآن کریم د کلماتو نه راله مقروعاتو کې راغی نو تا تاجر میلاوي، کلام الله دی. نو تعویذګر دی احتیاط کې ګورې. علامه شامی فتاوی کې لیکي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د محبت او د جوړوالي تعویذ مکروه تحریمي دی. نو چې د محبت په تعویذونو کې د ښځې او خاوند په منځ کې تعویذ مکروه تحریمي دی، نو ووایه چې د یارانو په منځ کې د محبت تعویذ څنګه دی؟ او اکثر تعویذګرو ته هلک راشي وي هلک مې خوښ دی، دی خو خپلو پیسو څه کاري که نه، بیا دننه پکې ولیکي څه شی ولیکي. یو مولوي صاحب ته چا وي د ستا تعویذ ډېر اثر کوي، ته پکې څه لیکې؟ یاره وایي زه ولیکم که ستا وشو وشو کې زما خو وشو. هغه وایي ستا عقیدې سره راغلی کار وکړي نو دی دې خدای را پرېږدي. یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی، یو خوا هغوی وخوړو پنجپیریانو وابیانو حقایقو نه انکار کوي. قرآن کریم ولیکوي دا شرک دی. هلکه نو ته شرک څه شي ته وایي؟ بل اړخ ته تعویذګر را پاڅېدل، هغوی اوس فرعون او شداد پکې لیکي، د پیشو لکۍ ته ویښتان پکې بندوي، د یارانو د محبتونو د بغضو دا خو کوډې دي، سحر دی چې 2 کسان رانه ته. نو دوی دې دا احتیاط وکړي چې قرآن کریم دی ولیکي، اسماء الله دی ولیکي. نو دویمه طریقه د شفا اما د تعارض وکړه چې هغه تعویذ دی. دریمه طریقه د شفا ساخت دی. هر شی چې د برکت نه ډک وي هغه اوبو کې ووهه، هغې اوبو ته برکت ځي. په دې کې مې مرفوع متصل حدیث نه دی کتلی،
البته د مسلم هغه واقعه چې دا چوغه مبارکه د برکت نه ډکه وو، بیبیانو ابو کې والد او بیمار ته ورکړی ده. قیاسن کتاب الله پاغي قیاس کې دی شي، یا بلکې قیاسن نه دلالتن چې برکت د قران کریم د هغې نه زائد دی چې د هغې اوبو ته برکت نقلیږي او جایز دی، صحابه او عمل کې شته، دا بطریق الاولا. لیکن علامه قرطبی رحمه الله ننزل من القرآن ما هو شفاء په تفسیر کې د تابعینو په حواله باندې د ساخ ذکر کوي چې هغې به قرآن کریم لیکه او بیا به بیمار ته هغه اوبه ورکول. او زمن مشهود لهم بالخیر د تابعینو کې چې کوم عمل ثابت شي د بدعت اطلاق پې نشي کېدی، ځکه هغه زمن د فشول علم او هغلته علما ډېر ګڼ تعداد کې او خلک متبعین د سنتو او دروغ نه و افشا شوي. ثم یفشو الکذب د هغې نه رستو زمن. نو دا درې طریقې دا د قرآن کریم د شفا د استعمال دي چې یا دې دم وشي، یا دې تعویذ وشي، او یا دې ساخ وشي. ننزل من القرآن ما هو شفاء. د دې شب قدر نه یو مولانا صاحب ټلیفون راته وکړ، لهجه د ادب و، زه په ټلیفون خبرې هم نه کوم، اوږدې بحثونه خو ادبناکه لهجه کې خبرې وکړې. وی زه دلته مدرس یم، دورې تفسیر درس کومه. ما دې څو پوښتنې وکړې. وی دې زیارتونو کې چې دا مالګه پرته وي او دا خلک راځي دا مالګه خوري او نیتی دا وی چې الله تعالی ما ته په دې شفا راکوي، دا څنګه کار دی؟ مې دا خو ډېر بهترین کار دی، ډېر ښه کار دی. نه نو وی دې مالګه کې څنګه شفا ده؟ نو ما تاریخ ابن عساکر دا حدیث ذکر کړی دی. رسول الله مبارک فرمایي چې مالګه کې د اویو بیماریو شفا پرته ده. دا مالګه د هندو دکاندار نه راواخله چې دا دکاندار هندوی او دا دین نیت باندې وسکه چې دې کې د اویو بیماریو شفا ده. الله تعالی ستا د بیماریو دپاره یې شفا ګرځوي. نو ما حدیث نه ثابته شوه چې مالګه کې شفا شته. اوس مسله دا راله منځته چې دا مالګه یې راوړو دی ولی الله د قبر سره یې کېښوده. نو دې کې اوس سوچ پکار دی چې په دې ځای کې دا شفا ترې نه والوته او که زیاته شوه. خو چې مونږ ګورو نو روزمره پکې 400-500 کرتې فاتحه شریف قلهو شریف تلاوت کیږي او د قرآن عظیم شان د تلاوت سره نزول د رحمت هم منسوسی دی. تلک السکینه سورت کهف یو صحابي لسته او هغه اس چې ټوپونه جوړ کړل او داسې صاحبان د ورېځې پې باندې راغی، مبارک ته چې حکایت وکړه وی دا سکینت او رحمت پتا نازل شوی. نو نزول د رحمت او د سکینت او تمانیت د قرآن کریم سره منسوسی دی. اوس چې دلته تلاوت شو قرآن کریم رحمت نورم نازل شو، نو دا مالګه کې شفا زیاتیږي او کمیږي نه. اوس څه محظور پکې راغی، څه مسله راله؟ وینا نسبت د شفا دی ولی ته کوي که نه؟ مې ګوره یو حقیقي نسبت دی، نسبت الشیء لا من هی له، یو مجازي نسبت لا غیر من هی له. زمون سنیان الحمدلله پوی دی چې د ټولو بیماریو شفا کې علت الله رب ذوالجلال، چې الله تعالی شفا نه ورکوي نو د زیارت مالګه دی 50 کاله وخوري هغه به نه ښه کېږي. داسې ده که داسې نه ده؟ تاسو په دې پوهېږئ. او چې ډبګري ګارډن نه چې لندن ته علاج ته لاړ شي چې الله شفا نه ورکوي دا به نه ښه کېږي. او چې الله تعالی شفا ورکوي خپلې لاړې پورته دارو شي. دا یو مجازي نسبت دی، حقیقي نه دی. دلته د علت او د سبب فرق دی په منځ کې، او حکم شفا ده او د هر حکم د پاره علت هم وي او سبب هم وي. او علت موجد للشی ته وایي، سبب مفضي للشی ته وایي. نو د عوامو په اصطلاح کې درته ووایم د علت او د سبب داسې فرق دی. ګوره که چېرته دا علت منتفي شي چې الله تعالی دی، دا اسباب به د یو په ځای لسګونه او زرګونه استعمال شي خو حکم به منځته نه راځي، موجود نشته. او دا امکان شته دی چې علت موجود شي، الله تعالی اثر واچي او د اسبابو نه یوه ذره سبب به نه استعمال شوی، شفا به ډایرک راغلی. الله قادر دی په دې چې اسباب به نه شفا به ورکړي.
خو هغه عادت نه دی. عادت په دې جاری دی چې شفا هغه ورکوي او ذریعه ورته سبب ګرځوي. ستا ټولې بیماری چې شفا الله تعالی ورکوي، کله ورته ډاکټر دوايي سبب شي، کله مالګه شي، کله تعویذ شي، کله دم شي. نو دا اسباب. نو ما ته وی ولې دا بعضې زیارتونو سره چې چینه وي دا خلک پکې لامبي وي، دا خارق بیماری پېښه کېږي. نو دا څنګه کار دی؟ میدان ډېر ښه کار دی، خو چې په دې پوهي چې شفا الله ورکوي دا ذریعه ده. نه وی د دې څه نشته دی. ما وی ولې نشته؟ تا خو وی چې زه قرآن کریم ترجمه درس کومه. نو دې آیت ته چې ورسېدې سترګې دې پټې کړې ورته پې تېر شوې. وی قرآن کریم کې کوم ځای راغلی؟ ما ایوب علیہ السلام چې د چمړې بیمار ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب، پوند دی ووهه خپه دی ووهه چې نه به راښکاره شي، او دا ځای د لمبا دی ولمبه پې، او دا اوبه د څکلو دی ویسکه. ایوب علیہ السلام پونده وواله چې نه ښکاره شوه، په هغې ولمبل هغه اوبه یې وڅکلې، الله تعالی شفا ورته ورکړه. نو دا فرق ما ستا انصاف دی چې د ایوب علیہ السلام د قدم نه چینه الله پیدا کړه، د برکت پکې و د قدم، او هغه د دې خارق بیماری دپاره الله تعالی شفا وګرځوله. توحید دی، قرآن کریم نه ثابت دی. او که یو پیر صاحب دعا وکړه چې الله چینه پیدا کړي او هغه پیدا شو، چا د برکت دپاره پې ولمبل، دا شرک دی. دا ستا مې خپل انصاف دی. بیا فرق کم ځای کې راووته؟ داسې خوند دې ورنه که دی دلیل ورته وی نه داسې څه انبیاو نه سوا بل چا باره کې نشته دی چې د ولي د قدم نه پیدایي. مې ستا د الله په ذات قسم چې تا اوسه پورې زمزم اوبه د شفا او برکت دپاره نه دي استعمال کړي. وی ولې نه؟ عمرې ته تللی وم او ما ځان سره بوشکه راوړه، مې د زمزم چینی قصه ته راته وکړه. دا د جنت نه راغلې ده. دا زمزم چینی بنیاد راته وښایه کوم ځای نه شروع شوې ده. وی اسماعیل علیہ السلام جړل ولتی واله. اختلاف د روایاتو له سو کوئی جبرئیل علیہ السلام لتواله، سو کوئی د خپای واهله، سو کوئی د لتواله ده. ما اسماعیل علیہ السلام د هغه انبیاو نه نه دی چې هغه د ماشومتوب نه نبوت ورکړی شوی که عیسی علیہ السلام، بلکې دا د هغه انبیاو نه دی چې د بعثت 40 کلنۍ نه بعد نبوت ورکړی شوی. نو په دې حال کې د دې چینې نسبت د الله د یو ولی سره دی، ځکه چې ټول انبیا علیهم السلام د بعثت نه مخکې د مور نه پیدا اولیاء وي. اولیاء وي خو انبیا ټول نه وي. نو نسبت د زمزم د چینې د یو ولی د قدم سره دی. او ما کم څوک دی چې د زمزم اوبه نه دي استعمال کړي د شفا او د برکت دپاره. ماء زمزم لما شرب، حدیث کې راځي اوبه د زمزم د هغه بیماریو شفا ده او د هغه دعا او استجابت دی لما شرب چې کم مقصد دپاره چا وڅښلي. نو اوبه د زمزم ګورې هر کور کې دي، وابیان هم ځان سره راوړي. په عربو کې چې څومره جوماتونه دي پاس پې لیکل شوي موی زمزم موی زمزم، خو د برکت دپاره اس کې د شفا دپاره ګنې د خوند دپاره خو نه وي چې ګنې دې کې خوند د نورو نه زیات دی. انصاف پکار دی معزز، او ژبو سره خیل پکار دی. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاثم الفسوق بعد الايمان. د لقبونو ویشتل په یو بل مه کوئ. بد نوم د فسق او د کفر او د شرک او د بدعت دی وروستو د ایمان نه. فتوا د بدعتي د مشرک د کفر په چا مه لګوه، ولې؟ اختلاف جوړېږي. همدا فتوی د کفر شرک جاری وي جاری وي جاری وي، نه نو ګورئ چې د هغې ثمره سره ووته. هغه 13 کلن اوسنی انقلاب د امریکایي سیلاب په مقابل کې چې امارت اسلامي چې رأس احناف دی او اکثریت هم د احنافو دی او مذهبیان دي، کامیاب شوی انقلاب بلکې کامیاب دی. هر حرب امریکایانو کفارو استعمال کړه چې د طالب او د اماراتو په خلاف استعمال شي، لیکن کار یې ونه کړی شو. څه قسم آلات د حرب وغیره وړل افغانستان ته. آخرینی حربه چې دوی په استعمال باندې واچوله، د وهابي نه یې کار واخیسته او د داعش په نوم یې مخې ته راوسته. نن امارت اسلامي طالبانو ته پته ده چې دا څومره عظیمه سردردي دوی ته جوړه ده. دا ګټلی انقلاب د وهابي داعشي د لاسه اوس په کوم خوا باندې روان دی، او دا اوسنی نه بلکې په هر وخت کې چې مجاهدینو دا تاریخ ګټلی انقلاب یې ګټلی، په مقابل کې وهابیان او خوارجو درېدلي دي.
چپلیار د امارت اسلامي او دلګي مشر چې اوس وهابي او داعش ته لاړ او یو وخت پي د امارت د جهاد په دور کې شهید شو. یو طالب زما ور سره په هسپتال کې و، اما ته حکایت کوي دومره جذباتي او جړلي چې زه حیران دي ته چې الله تعالی مخ په قبل ولا خطول به قبول کړي ولی شهید نشم. او چې کله داعش ته لاړ بیا الته په لوی اجتماع د داعش کې تقریر کړی دی، تقریر موجود دی او پاغي کې څه ویلي دي. ویزه ډیر په زیات په دې خفای ما چې دا یو وخت په مې د امارت اسلامي د امریکایانو خلاف په جهاد کې جهنم ته تللی د الله دی هغه وبخي ټول وایي استغفر الله. هغه یو وخت په وایي جهنم ته تللی ده، اوس امید ساتم چې باقي وجود مې جنت ته لاړ شي. داسې د عقل نه الله تعالی خلاص کړي، علم و عقل نه خلاص. خو بنیاد څه شی دی؟ همدغه وهابیت او د مذهب نه خروج دی. علامه کوثري به څه ښایسته فرمایل چې الله مذهبیت قنطرة الله دینیه، د مذهب نه وتل د بېدینۍ په پل روانېدل دي. دا 12,500 کاله ولې دا خلک د مذهب نه وتل چې دا راپاڅېدل دا د مذهب نه وځي؟ تعجبي خبره ده. بخاري شریف ویلی پټکې د بخاري نه پوهېږي. د یو ځل د پښتو مترجم بخاري د لاسه وهابیت ته دنګلې وي او دومره عقل و اعتماد نشته چې هغه علامه عیني چې هغه 2 جلد 4 جلد د بخاري شرح لیکي هغه مذهب نه خروج نه کوي. هغه ابن حجر اسقلاني شافعي مذهب دی د هغې نه خروج نه کوي. هغه قسطلاني، هغه کرماني، هغه نور محدثین خروج نه کوي او د بخاري مترجم په کتو وابي شو. هغه د دیوبند د لوی لوی علما چې پکې شارحین د بخاري موجود دی هغه د مذهب نه خروج نه کوي. هغه معاصرین د دې زمن چې 52 کاله مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه بخاري درس کړه خو د مذهب نه ونه وته بل ته درس کړه او تعالی خپل کتلې نه ده. د میری یو عام جټ سړی شیخ حسن جان سے په اصطلاح ټانګې مار وابي ټانګه چلے ته په بخاري څه پوهېږي؟ وی بخاري کې رفع الیدین راغلي زه مذهب نور نه منم. دی وی دا دین یوازې رفع الیدین ته وایي. معزز و کنټرول کوي ځان، اعتماد کوي، د زماني علماو باندې اعتماد کوي. تاسو وګورئ لږ د زمانې د لوی محدثین شیخ ادریس صاحب وګورئ، ټاټاګی شیخ صاحب وګورئ، شیخ اسرائیل صاحب وګورئ، دا کوړي مفتیان وګورئ، شیخ حسن جان صاحب ته وګورئ. دا لوی چې شل 30 کاله بخاري درس کړي دا هغه ولې د مذهب نه خروج نه کوي چې نن یو امی سړی را پاسېږي د 2 بیاناتو په اورېدو مذهب پرېږدي؟ دا ولې دومره لوی بې اعتمادي شروع ده؟ او زمونږ دا خوله وړه ده او د مخالفت په شکل نه وایم او د سوال په شکل وایم. او الله دې وکړي چې زما دا د خولې پیغام امارت اسلامي عالی رهبري شورا ته ورسیږي او ما په یو خاصه شورا د داعش په خلاف چې د جهاد فتوا وه ما په هغه ځای کې هم دا خبرې او دا اشارات کړي دي چې یو بام 2 هوا دې ونه ساتلی شي. چې خدر ته پته ولګېده چې دا د نستوړي مار د داعش په جامه باندې نن څنګه مقابله اختیار کړه، بیا په یو وابي لاس راخکل خر کې نیول چې دا زما رور دی مجاهد دی او دویم وابي داعشي دی وجلې ما ته روا دي. دغه فرق کم ځای دی؟ خو بنیادي د عقیدت په بنیاد مقابله وکړي او فتوا ورکول پکار دي چې دا خوارج دي، هم بغات د امارت اسلامي دي. مسلم شریف حدیث دی مبارک فرمایي اذا جاءکم رجل، اے مسلمانانو بالخصوص د امارت اسلامی مجاهدینو چې تاسو یو امارت کې دننه یې، تاسو راغون یې، تاسو ته یو سړی راشي د بار نه وامرکم جمیع علی رجل، تاسو خبره راغونډه شوي په امارت د یو شخص باندې وي، ټولو په شریک هغه ته امیر المؤمنین ویلی وي او تاسو اطاعت کړی وي. یرید ان یشق عصاکم، د دې یو سړي مقصد بل څه نه وي مګر دا وي ستاسو طاقت ټوټه کوي. وان یفرق جماعتکم، بل مقصد نه لري ستاسو دا جمعواري دا ټوټه ټوټه کول غواړي. فقتلوه، مبارکه مرکې مړ کړئ دا سړی. او دا بشارت هم د امارت مجاهدینو ته ورکوم چې د عیسوي په خلاف جهاد،
د امریکایي په خلاف جهاد، د مشرک په خلاف جهاد، او یو ځوان را پاسېږي د خوارجو په خلاف جهاد کوي، نن زمانې د داعشي په خلاف جهاد کوي. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمائی د مجمع الزوائد حدیث دے کہ ان لقتیل الخوارج فضل 8 انوار علی قتیل المشرکین، کہ څوک د مشرک مقابل جهاد کې شهید شاه بل د خارجي مقابل جهاد کې شهید شاه، دغه د خارجي په مقابل کې چې شهید شوی دی دغه ته الله تعالی د مشرک مقابله کې شهید باندې 8 چند نور او رڼا او زیات مقام ورکوي. نو پدې کې څوک شک نه کوي چې ګینه هغه جهاد د امریکایانو په خلاف او دا به ماته څنګه یو دا به ماته څنګه دا خوارج دي. علامه شامی په فتوا کړي خوارج دي، تفسیر استاوی په فتوا کړي خوارج دي، او هغه عوام چې د حرمینو فتوی په ستلل پاره جزیه کې نن د حرمینو د عرفات په خطبه کې په داعش باندې فتوا د سکیږي د خوارجو کې. عرب او عجم وي چې خوارج دي، او اعمال او د ظلم نه پته لګي چې خوارج. زما معزز چند کلمات را نتیزو وتل، اگر که 2 یا 3 یا 4 کاله مون خلو ته تالی اچولې وي، چونکې د اصحاب کهف د سپو په شکل باندې د امارت په خوا کې وهابیان یو ځای شوي او مونږ ته به بار بار دا تلقینات کېدل چې له خلو نه تالی واچوئ، څه مه وایئ او څه مه وایئ. مونږ به څه نه ویل، ښه وشو. بعضې شر کې خیر وي چې تمیز د حق د باطل نه وشي، صف د اهل حق و بیل شي، چې دغه فرق راغی او خلکو ته پته ولګېده چې اهل حدیث که دغې جماعت کې د نشوي امارت کې هم د یو غلط مفاد او غلطو مقاصدو دپاره و، او دا صف د الله تعالی پاک دی، الله دې نورم پاک کړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف په شوق سره ورولئ.